What time will you come? ته به څه وخت راسې؟ Around 6 p.m. شپږ بجې شاوخوا. How tall are you? ستا قد څومره دی؟ ته څومره جګ یې؟ I am 5 feet tall. زه 5 فوټه جګ یم، یعنې قد مې دی. When shall we meet? موږ به کله ملاقات سره کوو. We shall meet when I have free time. موږ به هغه وخت ملاقات سره کوو چې کله زه فارغه وخت لرم. When will you go to work? ته به کار له څه وخت ځې؟ A week later. یوه هفته وروسته. Whom did you meet? ته له چا سره ملاقات وکړې؟ I met my friends. زما د ملګرو سره ملاقات وکړې. Why didn't you tell me? تا ولې ما ته نه وویل؟ I don't need to tell you everything. زه دې ته ضرورت نه لرم چې تا ته هر څه ووایم. Were you gambling yesterday? آیا تا پرون خمار کوئ؟ No, I never gamble. یا زه هېڅکله خمار نه کوم. Is it possible? آیا دا امکان لري؟ ممکنه ده یا ممکن دی؟ Everything is possible. هر څه ممکن دي. Can I visit him? آیا زه دله ورتلی سم؟ You can come tomorrow. ته کولی سې سبا راسې. Why can't he come today? هغه ولې نس کوي چې نن ناسي؟ یا ولې نو نسي راتلی؟ He is not fully well. هغه ښه سم نه دی، یعنې ښه نه دی. Why are you so quiet? ته ولې دومره چپ یې؟ Because I am not well. ځکه زه ښه نه یم. Why is he always so happy? دی ولې همیشه دومره ډېر خوشحاله وي. Such is his nature. دا د طبیعت هغه دی. دلته موږ نیم لیکلی دی، دلته نیچر راځي. نیچر NATURE نیچر طبیعت. Why don't you like spicy food? ستا ولې مساله داره ترخه خواړه نه دي خوښ؟ Because I can't digest it. ځکه زه دا نسم هضمولی. Why did you change your job? تا ولې خپل کار یا نوکري بدله کړل؟ You guess the reason yourself. ته خپله اندازه ولګوه. ته خپله وجه اندازه که قیاس پر وکړه. Why can't you stay still? ته ولې خاموشه نسې پاتې کېدی؟ Stay پاتې کېدل، still ونه خاموش. Because I am excited. ولې چې زه خوشحاله یم. Why is he always so busy? دی ولې همیشه دومره مصروف وي؟ Because he has a lot of responsibilities. ځکه هغه ډېرې ذمهداریانې لري. Why do you like traveling? ته ولې سفر کول خوښوې؟ Because I can see beautiful places. ځکه زه ښایسته ځایونه ولیدی سم. Why do you like children? ستا ولې کوچنیان خوښ دي؟ ماشومان خوښوې. Because they bring a smile to my face. ځکه هغوی زما پر مخ باندې مسکا راوړي، خندا راوړي. Why can't you come with us? ته ولې زموږ سره نشې تلی؟ Because I have work. ځکه زه کار لرم. Why should we hire you? موږ ولې تا ولګوو؟ Because I have skills. ځکه زما سره هنرونه کمالات شته. Why don't you drink coffee? ته ولې کافي نه څښې؟ قهوه. Because it makes me feel sick. ځکه دا ما نه جوړه کوي. Why do you like dogs? ستا ولې سپیان خوښ دي؟ یعنې ته ولې سپیان خوښوې؟ Because they are loyal. ځکه هغوی وفاداره دي. Why did you fail the exam? Why did you fail the exam? ته ولې په امتحان کې فیل شوې؟ Because I hadn't studied well. Because I hadn't studied well. ځکه ما ښه سټډي نه وه کړې. Why does she always wear a hat? Why does she always wear a hat? دا ولې همیشه خولۍ په سر کوي؟ Let's ask her. راځه د هغې څه پوښتنه وکړو. نو ګران شاګردانو، دا و زموږ د نن ویډیو سبق چې هغه انګلیش کنورسیشن خبرې اترې. زما خو دا خوښه ده چې ورې بیا واورئ، چې ورې بیا واورئ انشاءالله ستاسو سپیکینګ مو نور هم مضبوطه شي. دا رقم کنورسیشن ډېر لږ پیدا کېږي. داسې خبرې چې هغه موږ په ورځني ژوند کې ډېر استعمالوو، دا مې دا دي ټولې په انګریزي کې درته ترجمه کړي دي دا جملې. مننه، ویډیو لایک کړئ. الله حافظ.